دوستانو نن ورځ راغلی یو جلال آباد ښار ته افغان مینې ته چې دلته تبلیغي مرکز ورته وایي یا تبلیغي اجتماع ورته وایي چې دا درې ورځې جریان یې مومو نن یې وروستۍ ورځ ده او د پای دوا به ټول ملت لپاره چې د شپې راپاڅي والله بالله صمت الله چې د کافر الله پاک جهنم ته ورسول شو بیا بس ډېره سخته مسله ده د دې نه وروسته مطلب دا دی چې دا اجتماع نن آخري ورځ ده او دعا مولوي صاحب که دلته اردو ژبه هم خبرې کېږي پښتو هم کېږي یعنې دلته د کوم ځای نه عالمان علما راغلي دي جماعتونه راغلي دي او په اردو ژبه خبرې کوي دغه د دعوت او تبلیغ لار ښیي او دلته د ګونګیانو خپله شوبه ده خپل ځای دی هغوی ته هم مطلب دا دی چې په خپله طریقه باندې هغوی ته دغه د دعوت او تبلیغ لار अदना दर्जे में हमारा अमूमी गश्त फलाने वक्त है रास्ते में निकलकर नकल जमातें मस्जिदों से निकालेंगे। दूसरा हमारा आज़म हो कि मसाजिद को मेहनत कोशिश करके 24 घंटे अमल से आबाद करेंगे। हमने अर्ज किया कि आप जमातें कैसे बनाएंगे? आप नाम जमा करो और नाम जमा करने के लिए आपने खुसूसी मुलाकातें कर ली, सारी बस्ती में आवाज पहुंच गई कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हमारी बस्ती में मेहनत के लिए भेजा है। सारी बस्ती में खुसूसी मुलाकातों के जरिए उलमा तक बात पहुंच गई। आप उसको दुकान से निकाल के लाओ, आप उसको बीवी बच्चों से निकाल करके लाओ, कहाँ लाओ? मस्जिद के बजाय सुनाकर आप मस्जिद के माहौल में लाओ और फिर यहाँ तकाज़े बयान करके उसको तैयार करने की कोशिश करो। अल्लाह करे कि जमातें खुसूसी गश्त करें, तालीम के वक्त में तालीमी गश्त करें, खुसूसी गश्तों की फिक्र की तो सबके दिल में आएगी हमारी बस्ती में मेहनत वाली जमात पहुँच गई। क्या पहुँच गई? तो दूसरा काम तालीमी गश्त क्या करना है? तीसरा काम क्या करना है? तश्कीली गश्त करना है। क्या करना है? तश्कीली गश्त। और चौथा काम रमूनी गश्त। په سلامونه ونې کیلو ورکله کوم درنو دوستانو نن ورځ راغلی یو جلال آباد ښار ته افغان مینې ته چې دلته تبلیغي مرکز ورته وایي یا تبلیغي اجتماع ورته وایي چې دا درې ورځې جریان یې مومو نن یې وروستۍ ورځ ده او د پای دوا به کېږي چې ډېر زیات خلک راغلي دي په لکونو خلک راغلي د مختلفو ولسوالیو او د ولایتونو څخه راغلي دي نن ورځ به موږ دلته ننوځو تاسو به پوره راپور راټولوو چې تبلیغي مرکز کې دغه کلنۍ اجتماع څنګه ترسره کېږي څو ورځې دوام کوي او دغه ځای نه چې دوی ځي کوم ولایتونو ته ځي دا ټولۍ څنګه راټولېږي دلته به د درنو علماو سره مشرانو سره مرکه کوو موږ سره تر پایه پاتې شئ موږ به تاسو ټول راپور راټول کړو ډېره زیاته مننه आप उसको दुकान से निकाल के लाओ, आप उसको बीवी बच्चों से निकाल करके लाओ, कहाँ लाओ? मस्जिद के बजाय दूसरा काम तालीमी गश्त। क्या करना है? तीसरा काम क्या करना है? तश्कीली गश्त करना है। क्या करना है? तश्कीली गश्त। और चौथा काम रमूनी गश्त। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو معززو لیدونکو رب تعالی دې ټول روغ جوړ سي تیرې ویډیوګانې تاسو وکتلې اوس د یو دیني عالم سره ناست یو چې دغه ځای ګډونوال ده او دغلته د تبلیغي اجتماع چې په جلال آباد ښار کې په افغان مینه کې
تر سره کیږي په دې اړه به موږ ته لنډ معلومات راکړي. مولوي صاحب سلام علیکم. وعلیکم روغ جوړ او صحتمند اوسئ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوي صاحب خوشاله اوسئ. که څه هم د دوا ټیم لنډ ده، که لنډ دغه لیدونکي ته دغه په ځای باندې ځان هم معرفي کړي او دغه ځای په اړه باندې مکمل معلومات موږ ته راکړي چې دا څو ورځې دلته اجتماع وه او دې نه بعد چېرته ځي. بس دومره معلومات به درکړم چې زه خپله د کونړ د ولایت د وټپل د ولسوالۍ نه راغلی یم دې اجتماع ته، او دا 3 ورځې کېږي. نن 3 ورځ ده چې دا اجتماع شروع ده. د پنجشنبې په ورځ مازدیګر شروع شوې ده او دا یو عالمي اجتماع ده د ټول افغانستان په سطحه او د ټولې دنیا په سطحه به ورته ووایو. بیا د دې نه وروسته مطلب دا دی چې دا اجتماع نن آخري ورځ ده او دعا به کېږي او د دې نه ډېر په پراخه کچه سره تشکیل هم وشو چې دا مختلف ولایتونو ته او بهر ملکونو ته هم چې دغه برابر شي، زمینه برابر شي، نو هغې ته هم ځینې خلکو ځانونه لیکلي دي د 2 میاشتو، د 7 میاشتو، د 6 میاشتو، د 5 میاشتو. نو کله چې ورته وخت برابره شي، پاسپورټونه ورته جوړ شي، نو هغه بهر ته هم ځي چې د دې نه دغه دیني اجتماع نه بهرني خلک هم فایده واخلي او د دعوت په سلسله کې دغه خلک ټول اسلام ته غاړه کېږدي او مطلب دا دی چې مکمل د دین نه باخبره شي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. مولوي صاحب که دلته اردو ژبه هم خبرې کېږي، پښتو هم کېږي، یعنې دلته د کوم ځای نه عالمان راغلي تر اوسه؟ نو دومره به درته ووایم چې دلته د نظام الدین نه یعنې د هند نه علما راغلي دي، جماعتونه راغلي دي او په اردو ژبه خبرې کوي. د بنګلادیش نه هم راغلي دي چې هغوی په اردو ژبه باندې خبرې کوي او زمونږ خپل د داخل علما هم چې په پښتو او په فارسي باندې هغوی ترجماني کوي د دغه نور علماو چې د بهر نه راغلي دي. مولوي صاحب که داسې په لنډو کې راته ووایي دلته یوازې مولایان بیان کوي او دلته نور کوم ژبو والا دي، ګونګیان شته دي، رانده شته دي، هغوی دپاره کومه زمینه مساعد شوې ده؟ الحمدلله دلته د ګونګیانو خپله شعبه ده، خپل ځای دی، هغوی ته هم مطلب دا دی چې په خپله طریقه باندې هغوی ته دغه د دعوت و تبلیغ لار ښیي او هغوی مخې ته خپلو ملګرو ته یعنې دغه موضوع مخې ته ځي او دغسې په دغه ترتیب سره هغوی ته هم کار کېږي. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. خدای دې وکړي د لیدونکو هغه کومې پوښتنې چې وي موږ راټولې کړي اوسي او پوره مرسته ولري، ځکه ګونګی هم د ټولنې یو غړی ده او پکار ده چې په دغه اجتماعګانو کې برخه واخلي. روسیې کې مولوي صاحب که لیدونکو ته څه پیغام لري او دغه هر کال دغه ترسره کېږي دا اجتماع؟ بس پیغام خو مې ټولو ورونو ته او ټولو مسلمانانو ته دا دی چې لکه څنګه چې هر کال دا اجتماع ترسره کېږي، مرکزي اجتماع او عمومي اجتماع ده. په نورو ولایتونو کې اجتماعات باید دا چې ټولونه هر اجتماع ته باید ځان ورسوي او دغه د دیني مجالسو نه هغوی فایده واخلي. ټولو ته مې خواهش دا دی او بهر ته تشکیلونه وکړي چې دغه نور مخلوق موږ باندې حق لري چې دغه اسلام موږ د دنیا ګوټ ګوټ ته باید ورسوو. ډېره زیاته مننه لوی صاحب. خوشحاله اوسئ چې وخت دې راکړ او په روسیې کې ډېرې هېوادوالو دعا وغوښتې چې نن ډېره مبارکه ورځ ده، دعا به کېږي، موږ ته به هم دعا کوي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ. پاس هم نشته ده، پاس هم نگوه پاس درکی بام ته خیجی بام کشته ده عمومی خصوصی عمومی رسالتا سما علیکی اغام مضبوط گشتی خاصر ایک نیت کرو گو انشاءاللہ 5 گشتوں کا اہتمام کریں گے. فرمائے جد اللہ رب العزت بلا کے وطن و مقصد ہے دعوت مسجدوں سے نظر جماعت نکالیں جو شرطوں نے تو وہ صرف تجربہ کا تشکیل دینا اللہ فلا کی ناک کا ساتھ ہوا تو کرنا دور فائدہ کے نظر جماعت انشاءاللہ جو ہوئے اور جماعت دوسرا معاملہ کے ہاتھ سے نکل نظر جماعت نکالو مسجدوں سے نکلے اس لیے صبح کی تعلیم میں قرآن پاک کا ہوتا کتابی تعلیم پڑھنے والا ٹھہر چاہیے اس میں نکل جائے. اس لیے صبح کی تعلیم میں قرآن پاک کا ہوتا کتابی تعلیم پڑھنے والا ٹھہر چاہیے.
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر وارحمنا أنت مولانا اللهم إن قلوبنا ونعصينا وذريتنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا درنو لیدونکو او هغه مشرانو سره معزز مشرانو سره مرکه کوو چې دوی دلته څومره وخت تیر کړی اوس چېرته روان دي. حاجي صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. حاجي صاحب که په لنډو کې ځان معرفي کړي خپل نوم او د کوم ځای یاستئ؟ زه د روضات ولسوالۍ یم، عبدالرحمن مې نوم دی او انشاءالله چې تګاو تم تشکیل وشو یو په 15 ورځې هم دې خلکو سره خدمت کې تېرې کړلې. د دې ټولې مجمع خدمت هم وکړو، د ټول د افغانستان خلک دلته راغلي وو، د دې څلور دیرشو ولایتو خلک راغلي وو، د بنګلادیش د نورو ولایتونو خلک راغلي وو. کوم کوم هېوادونه راغلي د بنګلادیش راغلي وو، د هندوستان راغلي وو، د برازیل راغلي وو، د سعودي خلک راغلي وو، بعضې کسان موږ داسې پوره معلومات نه دی هغسې خو د څو ولایتونو خلکو راته مشرانو وویل چې راغلي دي. او بس دلته حاجي صاحب دننه افغانستان کې دا تشکیل روان ده که بهر ته فعلا امکانات شته یا نشته؟ شته د امکانات شته دی، بهر ته هم روان دی او داخل ته هم روان دی او دلته هم تقریبا داسې وایي د 4 ولایتونو له د الله په فضل سره 1.5 جوماتونه تیار شو غټ د 4 میاشتو د چیلو د دې جوماتونه او دا د سروزو جوماتونه او د 10 ورځو جوماتونه دا مونږ دلته لنډ دی جلال آباد کې دې ځایونو کې دغه ماشاءالله پوش امیر صاحب محترم که په دې روستۍ کې داسې یو پیغام دا هېوادوال ته ستاسو غږ ته ډېر خلکو رسېږي خپل داسې یو پیغام ورته وړاندې کړي. زمونږ پیغام دا دی وروره چې د دنیا خوشحالي او سکون د الله تعالی په لار کې دی، بل په یو شي کې هم نشته دی. که څوک غواړي چې زه خوشحالي وغواړم او د آخرت ګټه وغواړم نو په دغې لاره کې دی، نه په مال کې شته او نه په څوک کامیابي غواړي که نه او د الله تعالی په هغه لوی ورځ کې ودرېږي نو خوشحالي په دغه ځای کې ده. نو دې زما د ټولو وروڼو او د ټول د افغانستان د خلکو نه دا خواهش دی چې دغې لارې ته راودانګي او د الله په لار کې تشکیلونه وکړي او څه به یې دغه شي. داسې خلک هم ولیدل، موږ د داسې خلکو سره کېناستو او پاڅېدو چې لمونځ او کلمه یې نه وزده. نو وروره موږ هغه لوی ورځې له مخامخ کېږو، داسې یو لوی ورځې سختې ورځې سره مخامخ کېږو چې یوه ورځ به 50,000 کاله ولا به قاضي دله بوی چې راوړاندې شه څه دې عمر مې درکړی او مال مې درکړی وه، ځواني مې درکړې وه، څه کې دې مصرف کړله چې یو سړي 80 کاله عمر یو د هغې مونځ صحیح نه وي که دغه دعای که صحیح نه وي د هغې به الله څه دغه صحیح کړي. نو زما دغه خاص دی په دې مسلمانانو وروڼو باندې چې تشکیلونه وکړي او د الله په لار کې ووځي. ډېره زیاته مننه. تاسو نه مننه. الله پاک دې چې درکړي. دغه ټول لیدونکي چې تا ګوري بالکل ځینې خلک شته دي چې اولادونه یې نشته دي، قرضداري پورداري 100 قسم مشکلات لري. دغه ټول هېوادوال د یاده ونه باسي او خاص دعا ورته وکړه. ستا دا ویډیو وګوري او د دوی تمه هم دا چې دا خلک کاشکې موږ ته دعا وکړي، خو ته دعا کې یاد ساته. موږ د ټول ملت لپاره چې د شپې راپاڅېږو الله بالله صمت الله چې د کافر الله پاک جهنم ته ورسولو چې بیا بس ډېره سخته مسله ده، خو دې خلکو له ډېره اسانه ښکارېږي، ډېره سخته مسله ده، دومره سخته مسله ده چې الله دې اسانه کړي. والله بالله چې ډېره سخته مسله ده، الله دې اسانه کړي. ګوره په دې لار کې به رایات دعاګانې قبلېږي لکه د بني اسرایلو غوندې ورونو راشئ دغې لارې له راوڅاږي، هېڅ په درد نه لګېږي، هېڅ په درد نه لګېږي، راشئ دغې لارې له راودانګئ او د الله په لاره کې الله پاک دې ټول ته توفیق ورکړي. دعا کې مې یاد ساتل. الله دې خوشحال در الله قدرمن ډېره زیاته مننه. ښه سفر ولرئ.
ښه سفر ولرئ په خیر لاړ شئ او اباد اوسئ ډېره زیاته مننه تاسو هم ډېره زیاته بیا هم سلامونه ورکلی کوم درنو لیدونکو دلته راغلو چې یو ټولۍ د ناشنایانو ده چې ورته یا ګونګیان وایي دوی هم روان دي دغه اجتماع ته چې دې ځای څخه تاسو دې سلامونه باندې کې لرو خدای دې کړي روغ جوړ اوسئ دغه رور به موږ ته ټول همکاري موږ سره وکړي چې هغه رور سره وغږېږو که ته موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه رور سره وغږېږو که دلته ستاسو څو ورځې وشوې دلته د موږ درې ورځې دا د کوم ځای نه ورته راغلي یاستئ تاسو سرخود همدې ننګرهار هغې نه راغلي دي سرخود نه راغلي د بېسود ولسوالۍ نه راغلي د ښار نه راغلي بېسودو نه راغلي دي درونټې نه کامې نه ټولو نه راغلي دا وایي چې راشي دلته یو څه زده کړي دې ځای تاسو کوم ځای ته تشکیل لرئ کندهار هرات یو میاشتې څلوېښت چیله ټول بارک مل ته مې اراده شته خو دلته باید افغانستان کې وخوایو ډېر ښه تاسو ګروپي شکل دې ځای نه ځئ هو بیا د دوی امیر همدا قاري صاحب ده ګونګیانو امیر دا ده او ترجمان یې دا کاري صاحب ده ډېر ښه ډېر ښه بس خوشحاله شوم رب تعالی تاسو ژوندي لري الله دې تاسو ژوند درکړي دا ټول لیدونکي په دعا کې یاد ساتئ انشاءالله تاسو مې باید خواري وکړئ چیلې ته سیروزې ته څلور میاشتو ته لاړ شئ صبر څلور من همدا اوس په چله کې یو 40 ورځو کې مې یو کال کې مې یو 12 کالو کې مې یو ستاسو دغه غږ تر ډېرو خلکو رسوو زموږ مسؤلیت دغه ده چې دا ستاسو غږ رسانۍ ته ورسوو او هغې دغه اجتماع نه خبر شي په دغه اجتماع کې څه ترسره کېږي ځینې خلک دغه اجتماعګانو سره بلد نه دي چې دغه ویډیو وګوري ډېر خلک په دغه اجتماع باندې پوه شي ډېری خلک شته دي چې بهر کې راوړل شوي دي دا صبر زه ډېرې بخښنې سره دغه مرکم د روډ سره ځکه وکړه داسې خلک هم شته دي زموږ مینهوال کېدی شي ژبه باندې ګونګي اوسي هغه به د په اشارو پوهېږي وروستی کې یو پیغام دی یو پیغام به وروستی کې وړاندې کړه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ستا څخه هم ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ استاد ستا ته دې الله پاک اجرونه درکړي خوشحاله اوسئ بس موږ سره پاتې شئ وروستۍ خپرونه هم لرو چې د دې نه هغه کمرونه چې روان دي هغوی سره به خبرې کوو او برنامه تر پایه ګورئ زموږ دغې برنامې نه هدف هم دا و چې تر څو د اجتماع تاسو په ښه ډول سره وښیو تاسو دا وګورئ چې دا کلنۍ اجتماع څنګه ترسره کیږي او د دې نه کوم ځای ته ځي ډېری وروڼه داسې شته دي چې دغه اجتماعګانو سره بلدیت نه لري چې دا وګوري چې دا دین نبي علیه السلام فرمایي تاسو دین خپور کړئ ویې رسوئ تر نورو خلکو ورسوئ که هغه د کمرې د لار نه اوسي که غږ د لار نه اوسي حتی دغه رور که تاسو ناشنایان دي خپل غږ رسئ خپله خواري او محنت کوئ راځئ بس خپل وخت په دین کې ولګوئ او چې څه زده کړي تر بلې ورسوئ ډېره زیاته مننه
دا زمونږ ټولو ذمهواري ده انشاءالله موږ ثواب په نیت نه کوو دا زموږ کار دی الله موږ ته راکړی ده او دا د 1,40,000 زیاتو کوم انبیاء علیه السلام کار و اوس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي دا کار الله جل جلاله د جناب محمد رسول الله د وفات نه وروسته دا موږ ته راکړی دی دا موږ په ذمهداري کوو او دا کار د ټول امت مسلمه ذمهداري ده انشاءالله دې دپاره ټول نیت وکړو ډېره زیاته انشاءالله ډېره زیاته وسدين زيادة عمل سيفان زي بالجمعة زي تشكيلة تشكيل هو تشكيل ولا هو حديث تشكيلنا وشروطية لسه دي بلدة بدي بلدة ده خشال ده خوش زي الله وقت شو أخبره من کارټونه نه دی راوړي ها اسکی پناستي بدرې ساګانو باندې اخره کې شکر الحمدلله کینه رورا بسم الله باندې اسکی پناستا باندې بدرې ساګانو باندې اخره کې شکر الحمدلله ماشاءالله کینه رورا بسم الله باندې اسکی بدرې ساګانو باندې پناستا باندې رورا اخره کې شکر الحمدلله واسمانونه دروند دی کنه شپونه خیال ساته مالي آسان ده سبحان الله واسمانونه دروند دی کنه شپونه خیال ساته مالي آسان ده سبحان الله الحمد لله الله اکبر جل جلاله او د الله تعالی بریان کې سبحان الله یو کوم پندوس شپونه خیال ساته نه خبره او عزت مند د الله تعالی ذکر سبحان الله ډیره زیاته مننه درنوسانو چې تر پایه موږ سره پاتې شوي خپرونه مو کتله دا واز موږ د نن ورځې خپرونه په ننګرهار ولایت کې افغان مینه تبلیغیانو مرکز کلنۍ اجتماع چې بیا زه جاوید حضرتي ما سره د کمرې برخه کې حمایت الله سادات ستاسو درانه چوپړ ته راځو تر هغې پورې مې په لوی الله سپارم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ فیسبوک کې د ودان اف جي په نوم باندې زموږ پیج هم سره فالو کړئ تر هغې پورې الله په امان او ښې شی وي زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه